خیر دا بعضې خلکو په باته دی چې دا خو یاره د هغوی خندا پورې کوي خو ما به دا بعضې خلک به یو سړي هغه سره حسد لرم ما دا دغه چې وکړم هغه ما ته ویې چې یاره دا د ډېر ښه وکړه دی دا چل کوي هغه چل کوي ما ورته وایم کښېنه مړه تاسو ټولو هغه دغه وایه خلک ورته ناستې جاړي او هغه خلکو ته کنسل کړي او خلک ورته ناست بهرحال دا مختصر غونډه تقریر کوو مونږه چې چوبې شروع تو ظلفت نقاب تر کوشد امیر زنگت کوئی بشاچی برزد عزیزانو ما تیرو ورځو کې برتا کال کې بوس بادول یو سړی راغی داسې دی غولونه راټول ما ورته وی چې خو د ظالم زویه دا څه خیال مو راغی ما ته ګوره ته هم یو لنډې غونده مولای دی خولې باندې مې درته څه راځي تاسو مصالح الرحمن بابا ویلي دي چې هره غوا چې کله بلار بشي رحمانه اما خبره وي غوا او یا غوایا دا یا لپس چې کوم دی دا صیغه د اسم تمغیر د علما پوهېږي تاسو نو ما عرض کوله چې دا دنیا یو قسم له رایج کېدونکي د صیبه نن به اواز وشي تور باتینګړ 14 روپۍ کېده دا د صاحب دامن د کپچغې چې خدای عروس راویلي تا به ویل عروس ستا د پلار کنډري دی بله ورځ به د واز سر پورته کښې صیبه غوښه سره د هډوکو په 200 روپۍ کېده مې ټینګه کوه تا دا خو ستاسو عمل دی که نه نو عزیزانو ما عرض کولو چې هغه مولانا هیرون صاحب وایي چې انت تو انجه دادا چوپ نظر دائیں بائیں نا انا اشوف نظر تاسو هغه چوپ نظر والا خلک دی مونږ کې خلک شته که نه دا هیلې جوړی صیبه هیلې هغه یو څو جالات هلکان داسې ښکار لتلي نو چې څه یې ونه موند هغه یو پکې په ګیدړ باندې ډس کړی دی او خراب یې ویشتلی دی راپه اوږه کړی دی بیا راځئ مولي صاحب نه تپوس کوو دې خوار مولی ته څوک مولانا هم نه وایي مولي صاحب راغلی د جومات دروازه کې ګیدړ ایستلی دی او ورغلی دی چې مولانا صاحب مو خو ښکارونه که ګیدړ مو ایستلی دی که حلال دی که مرده خوله په مورم ګیدړ واچوم ګیدړ هم حلال دی یو چالاکه غونده هغه پکې ورمخکې شوی دی چې مولانا صاحب زمونږ سره خو استاذ وی نور جلال تللی و دا خو د هغه په ډس لګېدلی دی ورته زه کتاب ګورم صاحب سره یې ښکته کړی دی هغوی ته وایي چې کتاب شدت الشهاب 1973 صفحه کې لیکي کتاب لیکي صاحبه کتاب لیکي چې عشق د نور جلال دی نو که مردار دی خو همدا دي د حلال نو ما سره دلته دې باڼه مالی دی او منسټر دی داسې دی مارمۍ غوندې خولی ده چې څوک ورته وایي کیا حال ہے دی ورته وایي او بہت پوش سر سے پڑ جائے تو اثر اللہ کا نام کرے او ته بیړه دې د هغه پلار چپه شهور څنګه چې د استاد د کتابونو شته دی او دغه لپاره وحضور الشيخ رحمه الله
نه کتابونه واخلو. نورلمین یوسفزی به دوه درې خبرې دوه درې شعرونه او د دې مې بل مشر مېلمه د طنز و مزاح باچا ماسټر صاحب او ستاسو پرنسپل صاحب د دې کالج به دغه درې ملګري پاتې دي. مختصر خبره ده او نور ملګري خو بالکل ځای ما دا چې کوم شته دي دی په دغه ځای باندې کېنئ. ډېر مزېدار پروګرام دی او یقینا چې تاسو هر کال د مشاعرې مستحق یئ. د پروفیسر ادارالحق صاحب تخواست کوم چې هر کال تاسو له د مشاعرې تابع کوي او انشاءالله تاسو په شاعر ګوتک دی راوستلې زما کار دی چې څومره شاعران ستاسو خوښې مونږ به راولو او هر کال په مشاعره کوو. تاسو د مشاعرې اورېدلو والا خلک یې مونږ ډېره ډېره مننه کوو. نورلمین یوسفزی راغواړم یو کیسه وایم. توره که پسه شي د لوره ښه ده، توره که پسه شي د لوره ښه ده، جوزنه خور د دله روره ښه ده. د لوره ښه ده تورزنه خور د دله روره ښه ده. زما د لختو او وښو جونګړه ستا د پخو خښتو د کوره ښه ده.